دی د کوم ځای د افغانستان د جلال آباد د هسکې ملي اوسي 4 کاله موږ په بوډ بازار کې وشو چې موږ دلته کار کوو دې نه مخکې چېرته وې دې نه مخکې موږ په لاهور کې پینډۍ کې دې زموږ کې کار کوو موږ تقریبا د دې کار 15 کاله کېږي چې موږ د اوبو فلټر کې موږ کار کړی پینډۍ کې هم کړی دی په دلته په پېښور کې په صوابۍ کې په تلګن کې په دې ځمکو کې موږ دوکانونه کړي کارونه مو کړي پاکستان اعلان کړی چې افغانان دې ځي خپل ملک افغانستان ته دلته تاسو کاروبار پیسې بندي کړي دي نو دغه سره به څه کوئ برابر دې ته ټول خلک ټینشن کې دي یوازې موږ نه چې څومره افغانان دي د چا کارخانې دي دوکانونه دي شیونه دي ټول خلک په ټینشن کې دي ټول خلک ورخطا دي لکه د دوه کار روزګارونه دي اول زما دلته کار روزګار دی دلته چې اوس موږ دغه سامان دی دا موږ ته اپل ونه شو وړی اپل او خلک لکه څوک چې تللي دي هغوی چې دې سامانونو ته اجازه نه ورکوي دا سامانونه اپل او نه پرېږدي دلته موږ دغه سامانونه اخیستي دي دوکانونه مو جوړ کړي شیونه مو جوړ کړي دي دا چې موږ خرڅه وه نو دا موږ ته نیمې خو پرېږده چې درېیمه برخه روپۍ موږ ته نه جوړوي دلته چې خرڅوئ او دلته چې داسې اندازتن څونه پیسې به هم لګولي اندازتن موږ په دغه دوکان باندې تقریبا 22 لکه یا 30 لکه روپۍ موږ په دې دوکان څو کاله مخکې یا 3 کاله مخکې او اوس څونه راځي داسې اندازه اوس تقریبا 15 لکه یا اوس څونه راځي داسې اندازه اوس تقریبا 15 لکه یا 30 لکه دغسې روپۍ راځي نو دا چې تاسو خرڅ کړئ دا چې اوس موږ خرڅوو دلته اول خو د دې ګاک نشته دی بیا چې خرڅوم دا چې موږ ته ډېرې وکړي دغه 7 لکه 8 لکه یا 6 لکه روپۍ به وکړي و دلته تاسو چا ته ورکوئ دلته دا موږ د دوکاندارانو ته ورکوه دا موږ فلټر کوم او یخوي یخې اوبه بیا د دوکاندارانو ته ورکوه اخیستونکي شته دي ګاکان هم ماشاءالله اوسه پورې ډېر ښه وو ګاکان ډېر ښه دي داسې څونه اوبه به ښکلی سي اندازتن د ورځې لکه دلته خو چې دی دلته تقریبا 250 200 220 داسې بوتلې موږ د ورځې یو بوتل کې څونه لیټر وبئ 14 لیټره اوبه نو چې دا موږ ته اجازت راکړي دواړه حکومتونه هم پاکستان حکومت هم افغانستان حکومت او موږ د خپل سامانونه ویسو افغانستان ته همدغه کار به موږ هلته شروع کړو موږ سره به همدغومره 4 او 15 او 6 کسه به موږ سره هلته په کار باندې لګي موږ به دا سامان هم ضایع نه شي او بس خپل وطن کې به ولګو خپل وطن کې به خلک سره په کاري کوي تر اوسه پورې چې دلته دا کار روزګار کوي دلته اوس مشکل څه مسله نه هیڅ مشکل موږ دلته کارونه کړي دي تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې موږ دا کارونه کوو اوسه پورې پاکستان کې موږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی کور کلي ولس غوندې لکه څنګه په خپل افغانستان کې وو هلته مو څنګه ژوند کوو همسې ژوند دلته هم کوو په کم قیمت هم چې څوک ورته پیدا شي او هغه ټیم کې بیا موږ خرڅ کړو لکه ډېر خلک داسې دي چې هغو موږ دا ویډیوګانې ګورو د خلکو نو هغو ډېر خلک داسې شکایتونه کوي چې یاره موږ نه بسته دوکانونه پاتې شو شي نه رانه پاتې شو داسې روغ او هغو لاړو څومره سوچ فکر زیات شوی ده ولا سوچ فکر خو دومره زیات دی چې ټول خلک ټینشن کې دي ټول خلک دومره پریشانه دي چې د حد نه وتلي او لکه ټول خلک اوس ټینشنین شوي د ټینشن ګولۍ چې یعنې زه دغه خلک ګورم دوکانداران هر چا سره ګولۍ په پاکټ جیب کې بره حکومت نه د دوی حکومت نه څه غوښتنې لري بس موږ دغه غوښتنه ترې لرو چې موږ خپل وطن ته ځو باید موږ خپل سامانونه ورنیز کړو دواړه حکومتونه موږ سره ډېره ګزاره وکړي موږ سره تحمل وکړي موږ سره باید داسې رویه وکړي چې بس موږ دلته دا 15 کاله تېر کړي چې د دې ځای نه په خوشحالۍ لاړ شو او هغو موږ سره یوه داسې رویه وکړي چې بس موږ هلته هم په خوشحالۍ باندې خپل ژوند شروع کړو مننه کور دې ودان